زموږ تراویح په کم انداز باندې موږ سره کم تراویح کوو کوشش د هر ځوان دی بلکې اکثره هر بنو نه یادوم اکثره ځوانان دا چې هغه تراویحو ته ځان ورسوي چې په 25 منټه یا نیمه غنټه کې کېږي د دې دپاره دی تیل هم مصرفوي پیسې هم لګوي نو څه ضرورت دی چې کوې ګورئ دا واورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه بنده لمونځ الله نه قبلوي الله جل جلاله یې نه قبلوي د هغه بنده لمونځ چې کله په رکوع او سجده کې او د رکوع څخه په قیامه کې د ده ملا برابره سوې دی په رکوع کې به ملا برابره د رکوع څخه چې راولاړ سو یا رب سجده درېږې بیا به په ارام په اطمینان باندې سجدې ته ځي که چیرې پر دا رقم نه وي الله یې نه قبلوي روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام منع کړې ده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقرة الغراب نبی علیه الصلوة والسلام د هغه لمانځه مشابهت چې چابک کوي سجدې پکې چابکې کوي د هغه لمانځه مشابهت د هغه مرغه سره کړی دی چې هغه د دانې دپاره خپله مشوکه کښته کړي سر کښته کړي بیا راپورته کړي دانه راپورته کړي بیا سر کښته کړي دانه راپورته کړي بیا سر لوړ کړي نبی علیه الصلوة والسلام د دغه رقم لمانځه څخه منع کړی ده داسې لمونځ به نه کوې لکه یو مرغه چې خوراک کوي یا چرګ چې خوراک کوي ځکه هغه چې د خوراک دپاره مشوکه کښته کړي هغه دانه راپورته کړي فورا یې راپورته کړي دا سجده بعض کسان دا رقم لګوي نبی علیه الصلوة والسلام د دې لمانځه څخه منع کړی ده حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام وایي در ټولو خطرناکه غل در معلوم دی څوک دی صحابه وایي یا رسول الله در ټولو خطرناکه غل والله عالم څوک دی نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي در ټولو خطرناکه غل هغه دی چې په لمانځه کې غلا کوي صحابه وایي یا رسول الله په لمانځه کې غلا څنګه ده نبی علیه الصلوة والسلام وایي د لمانځه غلا دا ده چې رکوع یې رکوع نه وي سجده یې سجده نه وي د رکوع او د سجدې په مابینځ کې درېږي نه د رب وولېږي لاندې او د دوو سجدو په مابینځ کې اطمینان د ناستې نه دا د ټولو غټ غل دی تاسو وګورئ خپله تاسو په دې باندې پوه یاست او لیدلي مو هم دي او تاسو یې وګورئ هم په خپله زموږ ستاسو په مساجدو کې دا بعض مساجدو کې دا تراویح په کوم شکل باندې کېږي آیا الله به موږ څخه قبول کړي ګورئ دا مسله واورئ تراویح خو سنت دی که دې نیت وتړي الله اکبر تکبیر تحریمه دې وویل د دې پوره کول په سمه توګه پر تا واجب شو که دې خراب کړه بېرته بې راګرځئ نو خاول د سره یې مه کوه دا چې تا خراب کړه چابک دې وکړل او ځان دې ځینې خلاص کړي قبول نه سوه نو دې راګرځول خو پر تا واجب سو ولې داسې کوې د الله تعظیم دی لمونځ د الله د قرب یو ذریعه ده لمونځ د الله تبارک وتعالی سره خبرې دي لمونځ تا د الله خبرې د الله د قرب ذریعه چې لمونځ دي په هغه داسې پس خندونه واله چې نه یې رکوع ده په مسجد کې یو دړی یو حال یو درب دروز وي کښته پورته څه چیش دي تراویح ولاړ دی انا لله و انا اوس خو الحمدلله کرا د علماو په اصلاح باندې دا خلک اصلاح کېږي کرا لارې ته راځي لیکن مخکې ګوره حالات ډېر خراب و چیرې چې بچا کم مولوي صاحب لمونځ په 25 منټه کې ورکوي دا ټول خلکو به د هغه صفت کوي چې زموږ نه مولوي صاحب دی موږ ته نو ښه تراویح راکوي بس په 25 منټه کې د تویتر سره مې خلاص کړي ستا د مولوي صاحب سره خوند ورک سي ته د خدا په عبادت باندې پسخند ووایې او بیا په دغه عبادت باندې فخر هم کوې ما مخکې درته وویل چې نبي علیه الصلوة والسلام وایي کل امتي معافى زما ټول امت الله معافوي الا المجاهرون هغه کسان چې په ګناه باندې فخر کوي الله یې نه معافوي ته په ګناه فخر هم کوې د مولوي صاحب څخه تیاره جوړه شوې د مولوي صاحب څخه تیز موټر دی بس چې په کومه درب دروز دا ته کله تراویح دي دا خو په عبادت په مسجد باندې بس خاندي د الله په کور کې د الله په سپېڅلې عبادت باندې بس خاندي دا به ډېر سخت سزا وي د دې کسان دپاره نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي هر هغه کس چې په لمانځه کې رکوع نه وي سمه هر هغه کس چې په لمانځه کې سجده نه وي سمه که چیرې یو کس په دغه حال کې لمونځ کوي چې رکوع یې رکوع نه وي سجده یې سجده نه وي او په دغه حالت کې دی مړ سو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي مات علی غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم دا زما د امت څخه علاوه پر یو بل ملت ولاړی علیاذ بالله څومره خطرناک خبره ده څومره خطرناک خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت کې راځي کوم کس چې لمونځ په داسې حالت کې وکړي چې هغه ډېر چابک وي
رکوع یې رکوع نه وي، سجده یې سجده نه وي، د دې لمانځه څخه زه ځان فارغه کړي. دا د هغه ښځې په مثال دی چې بېادبي ما په نس باندې حمل سي، خو هغه په 2-3 میاشتې کې ساقط سي. دې ښځې ته نو اوس ته څه شي وایې؟ حامله هم نسي ورته ویل کېدلی، او نه هغه ښځه ورته ویل کېدی سي چې اولاد یې زېږېدلی، بس دغه یې پاتې سي. لہذا دا بعض کسان دا په لمانځه باندې پسخان وایي، داسې تراو ته باید ورنسي. دا علما دي دا خبره واوري، د خلکو د خوشحاله کېدو دپاره دي په اسلام باندې ملنډې نه وي. د الله تبارک وتعالی د سپېڅلي دین او د اسلام د ارکانو د سپېڅلي رکن د لمانځه توهین دې نه کوي، کنې الله به په سخته سزا اخته کړي او اولاد یې اخته هم کړي. دا د یهودو علما د ځانه مه جوړوئ. د یهودو علما دا چې د الله دین به د خلکو دپاره بدلوي، د خلکو دپاره به پکې لاسوهنه کوه. ته څنګه په 25 منټه کې 20 رکاته تراویح او ورسره 9 رکاته لمونځ، دا ټول په 20 منټه کې کوې، په منټ کې د 1 رکات لا نسو څنګه یې صحیح کوې؟ دا حروف ته څنګه پکې وایه؟ دا رکوع سجده په کم حال کې کوې؟ دا قطعا نه قبلېږي. په 20 منټه کې 9 رکاته تراویح قطعا نه قبلېږي چې 20 رکاته تراویح کې او 9 رکاته لمونځ کې امکان نه لري. دا ته څنګه کوې؟ خو عالم یې شکر، انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله څخه چې ډېر بیریږي علما دي، او علما نن دا په دا رشخند باندې اخته دي. که دغه عالم ورته وایي چې په 3 پاوه کې یا په ګانټه کې په ما پسې تراویح کې خدای دې راوله کنې ځه الله دې بس ولکه دې د مسجد څه جواب کوي. دا خلکو ته پکار دا دی چې خپل دین ته په وقار وګوري. دا روژه ده، دا د توهین میاشت نه ده. موږ تاسو ولې په عبادت باندې توهین کوو؟ ولې په عبادت ملنډې وو؟ موږ تاسو مه کوئ مسلمانان. الله تبارک وتعالی د څه ناراضه کېږي.